وله سلام علیکم. وعلیکم سلام حاجي صاحب. وعلیکم سلام آقا جان. تا ول هغه د بل د الیز ګروپ سوځلی دی هغه دې ور واچوئ. و هغه مې ور واچوئ. ښه دغه دی هغه مټر دې خراب و جوړ دې کوي. و هغه مې هم سمېدو ته ودروئ. سم سو. ښه سمه. زموږ پلار ته ولاکه چې اوس سور پېښه ده. ولې خدای دې خیر کړي. کې پوښتنې کوي کشني شیان پوښتنې کوي. استاد یې علیحده کوټې ته راپسې راغلی ګروپ راچولی. نو خامخا سپین ږیری سوی دي خوره کوي. یا نن سبا پوښتنې بیخي ډېرې سوي دي والله. په دفتر کې یم په کار اخته یم زنګ یې راشي والله پوښتنه وکړي وایي چیش کوې دفتر کې نو څوک چیش کوي خوا دې کار ته تللی. ښه زما اوس سر خلاص و خبره بل شی ده. په چیش دې سر خلاص و؟ زما خپله سر نه به خلاصېږي. هغه هېڅ نه دي سوي کار په تا کې دی. څنګه په ما کې دی؟ ما څه سوي؟ کار په تا کې په دې دی چې ته غټ سوی یې او دا حاجي صاحب کوچنی زوی په کار دی. هغه غواړي چې ته هم اوس دغسې د کوچنیوالي په رقم تا ته ناز درکړي. ته غټ سوی یې اوس خپل پلار ته وخت نه لرې. اوس یې یادېږي د خوراکي هر ځای زنګ درپسې وهي هر ځای چې یې پوښتنه دې کوي. یا نو څنګه یادېږم زه کوم مسافر یم یا بل ځای تللی یم خدای دلې یم په کور کې یم. ما چې شپږ اووه ساعته یا اته ساعته کار ته ځم نور دلې یم ګرده شپه پر کور یم د ورځې پر کور یم. ځکه خو یې یادېږي چې په خپل کور کې وخت نه ورکوې چې پوښتنه در څه وکړي په اوو یا جواب ورکوې بانډار نه ورسره کوې مجلس نه ورسره کوې. یا داسې به نه یې وروره داسې تا لیدلي و یادېږي بې؟ و خود یې یادېږي. د اوس ځوانان چې غټان سي یو کار روزګار و ژوند یې سره برابر سي باره دا مور پلار ته وخت نه ورکوي خبرې په اوو یا ورسره کوي. نو زه څه ورته ووایم پر چش باندې بحث سره وکړم د چش مجلس سره وکړم. نو ته ولې چش ورته ووایه خو ورسره کښېنه د یو کار مشوره ورسره وکړه. دی په دې خوشحاله کېږي چې ته د یو کار مشوره ورسره وکړې یو سلا ځینې وغواړې یو کار چې سر نه خلاصېږي پوښتنه ځینې وکړې. یا نو اوس خو شکر دی دی ما واده کړی دی یم غټ سوی یم کاروبار ورشي ایستم په هر شي مې شکر دی سر خلاصېږي. زما د اغا جان ما ډېر سر په خلاصېږي په دا کاروبار. نو زه به ته څنګه مشوره ورسره وکړم؟ خو صحیح دی چې په کار دې سر خلاصېږي په دې دې پلار خوشحاله کېږي چې ته مشوره ورسره وکړې چې سر دې په خلاصېږي په کار باندې بیا هم ورځه مشوره ورسره کوه. د یو دواو د مریضي و د ډاکټرو د جوړو د ناجوړ پوښتنې کوه. هغه خو هغه دی هره میاشت تقریبا چې دا دوا خلاصېږي د ورځې دا پاتې دا یې بوځو ولاړ سو ډاکټر ته. یوازې د دواو د ډاکټر خبره نه ده دغسې چې د ورځې راسې د شپې راسې کور ته د ورځې جریان ورسره شریکوه ورسره کښېنه د پلاره سره. دا ستا خبره خو دې صحیح ده اوس په خدای ځینې شرمېږم اوس شپاره ورسې شی ورته ووایم والله زه ځینې شرمېږم. یا ولې ځینې شرمېږې د یو کار ورته ووایه د یو روزګار ده ورته ووایه ورځنی جریان یې ورسره شریکه ورسه اوس ولاړ سه د یو کار ده ورته ووایه زه هم درڅخه ځمه ورسه د پلار سره دې کښېنه یو ګړی بانډار ورسره وکړه زړه یې ور خوشحاله کړه. سمه رو همچنان سریق پالاسونتای مادر یا مافیات میگیرن مصاب نمیشن زمانی که طفل نوزاد تولد میشه هر چی زودتر که امکان داشته باشم مرحله سلام علیکم آقا جان. به نام فعالیت میشه و علیکم السلام. به خاطر که څنګه یې آقا جان؟ شکر. کوڅې سلک چې رالي و ما یو خبره مې در سره شریکول. راته ووایه څه وایم؟ ما ول دوا دې څونه پاته ده آقا جان؟ دوا خو هغه زړه نسخه نو خلاصه سوله دا تېر جمعې ورځې دغه راکړه نوې نسخه یې راکړه او امایناتونه مو بله ضرورت نشته نو بله دغه دوا ده خورم. ښه نو د پرهیز چیش درته وویل د پرهیز ده؟ پرهیز یې داسې شی نه دی ویلو د پښو تګ کوه ورسره هغه د څنګنونه دغه نه راسره کوي ملګرتیا نه راسره کوي بیا هم ګرځم. ښه خیر هغه به خدای خیر کړي انشاءالله جوړ به شي. دغه دی هغه جان هغه زموږ خونې غټه پرده نه ده د هغې هغه میخ نه ټکول کېږي چې زه یې ټکوم بیرته راایله شي.
دغه بلا غټېږي دونه اوږد سولې یو میخ نسي ټکولی ورڅه هغه چکوش راواخله هغه د میخو بسته راواخله زه یې در ټکوم ورڅه وی 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 یا الله خیر را پېښ کړي ټلیفون مې مات نسي څه سپی هلکه چکوش دې څه کوي نو خو راځه زه راخه مې درځه هغه جانه ځو سپایه راوړه